چې نبی علیه الصلاة وسلام العیاذ بالله یا یې مړ کړي یا یې ونیسي ژوندی پر مخ د مځکې باندې په دې کائنات کې عظیم ذات جناب محمد رسول الله الله پاک په یو آیات کې فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الله پاک د دې خپل بندګانو ازمایش او امتحان اخلي په چی سره من الخوف په خوف په د بیرې په وخت کې چې په تا باندې د خوف حالت راشي د بیرې حالت راشي په دا وخت کې ته چاته متوجه کېږي او دا تمام شیان پر جناب محمد رسول الله تیر سوي مشرکانو د نبی علیه الصلاة وسلام د مرګ فیصله وکړه نبی علیه الصلاة وسلام په کور کې تنیا تنها و د باندې مشرکان په ډلو ډلو ولاړ تورې راکښلې وې دا وخت کې به څونه خوف وي پر انسان باندې چې ته په کور کې یې تنیا تنها او په دې خبر یې چې زما د مرګ فیصله کړې ده ګرد قوم اتفاق پر کړی دی او ګرد انسانان تورې رایستلي دي دا حالت د خوف دی که نه دی او دا ازمایش پر جناب محمد رسول الله راغی نبی علیه الصلاة وسلام غار سور لره ولاړ د مکې سردارانو اعلان وکړ که چا محمد ژوندی ګرفتاره کړي یا یې سر راوړي سل سره اوښان موږ ورکوو سل په هغه وخت کې اوښ ډېره غټه سرمایه وه نو بیا سل اوښان نو دا خلک راوتلي وو پهلوانان دا رغونې نیولي وو لارې نیولي وې چې نبی علیه الصلاة وسلام العیاذ بالله یا یې مړ کړي یا یې ونیسي ژوندی نبی علیه الصلاة وسلام په غار سور کې پناه واخیسته دا مشرکان دا د غارې و خوله ته ودرېدو حضرت ابوبکر صدیق